تاریک لاره ده منو تاسو کې لیدلی شو دا شاګردان هم پکې شته. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سابسکرایب کړئ او له دوستان سره مو شریک کړئ. بینندای عزیز در یوتیوب چینل حسینه همدرد را سرچ کرده سابسکرایب کنید و با دوستان نازتان شریک کنید تا همه تان از دیدن ویدیوها لذت ببرید. گلونو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ، هر چیرې چې یاستئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او خوشحاله ژوند ولرئ. ډیره زیاته مننه کوم چې بیا مو هم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی او همغه چې زما ویډیو ستاسو مخې ته راغله او تاسو هم د ویډیو لیدونکي یاستئ. همغه د تیرو ویډیوګانو په دوام باندې چې مونږ د بامیانو بند امیر ته تللي وو، تر اوسه هم بند امیر کې یاستو او تیاری نیسو چې له خیره لاړ سو د بامیانو خواته او یا هم د بامیانو د بت خواته. نو د خپل بامیانو څخه او هغلته چې د بامیانو مجسمه ده د بامیانو بت دی، تاسو ته مې یوه ښکلې او په زړه پورې ویډیو تیاره کړې ده. په دې هیله چې تر پای پورې وګورئ او د خوښې وړ مو وګرځئ. تر ټولو مهمه ده چې خپل نیک نظرونه او اندونه په کومنټونو کې راسره شریک کړئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره شیر کړئ. د ورځې لپاره د سبا ګرمۍ لپاره غوښه مې راوړې وه، خو لیدل پاتې یخې واش شوی و او تر سبا انسان ډېر خراب شو. نو دلته هم چې احیانا چې وخت به چکر ځئ او میلې ته ځئ او غوښه مو یخ نه وي نو انسان ډېر چې خرابه شي بوی ته. نو یوازې د حل لارې دا ده چې هڅه پلان لرئ چې انسان غوښه نه هڅه وکړي. مثلا موږ پلان لرو چې وریجې غوښه د سره پخه کړو، کابلي پخه کړو. نو غوښه ده اوس نیم شپه یخې کوم او هېڅ لغړې داسې پرېږدو. سبا ته هم وریجې پکې اچوو او وریجې ورسره پخوو. نو داسې نه خرابېږي، یعنې که غوښه پخه شوې اوسي هېڅ نه خرابېږي. نو ما هم دیگه به کېدم یخني مې پخه کړم، غږ مې لږ ښه لوېدلی ځکه چې هوا یخه شوې ده او دلته خدای دننه ګرم دی ځکه چې تاسو شاوخوا ته لیدلی شئ هر څوک مثلا بیت کوي او ګازونه یې شاوخوا ته ډوډۍ پخوي یا څوک هم یوازې ګرموي چای دروي. نو هماغه ده چې هوا لږ چې دننه ګرمه ده خو د باندې ده ډېره یخني ده. موږ هم ماښام چې د باندې وتلي وو وروسته لمنو چې راغلم غږ مې لږ ښه لوېدلی و. دا یخني مې پخه کړو او یوازې وریجې پکې چې هغه ساده سبا پکې واچوو. نور هماغه کوم وخت چې په اشپزۍ باندې سبا ته تېرېږي هغه به چکر ته لاړ شو او د خپلې طبیعت څخه به خوند واخلو. ملګرو بالاخره سهار سه او لرې مو د زړه دغه د هګۍ کړۍ هم تیاره شوله او هغه څه چې پخه کړله د هغه لاس د درد ونه کړي او ډېره زیاته مننه. واقعا ډېره خوندوره ده لکه تاسې هم په تصویر کې وینئ، ښه ترخه او ماشاءالله ښه یې په اخلاص توګه هم پکې اچولې ده. نو دې لپاره چې زه فشار مې ټیټ شي زما ځکه چې په ما باندې عموما اوږه ښه نه لګي او فشار مې ټیټ وي، خو نن یې حتما نوشیجان کوم او خورم که فشار مې هم ټیټ شي. خو مګم پوهېږم هوا صافه ده شاید دومره تاثیر ونه کړي. نو تاسو هم چې چکر ته ځئ حتما د دغسې خوندورو خوړو څخه خوند واخلئ. دا هم هماغه اتمه شمېره اتاق چې تېره شپه مونږ په دغه اتاق کې وو او اتمه شمېره
زمونږ په ژوند کې یو خاطره او یادګار پاتې سو چې همیشه به قصه کوو. کله چې موږ په لومړي ځل بند امیر ته تللي وو نو په کوم رستورانت یا هوټل کې چې موږ اتاق نیولی وه 8 شمېره وه او ډېر واقعا مجهزه وه. بله ویډیو کې مې تاسو ته ونه سوای ښودلی ځکه چې فامیل دننه و، امکانات یې نه وه، بیروبار و ګډوډي ډېره وه، خو په دې کې مې دننه ځای تاسو ته وښوده. بیشی پالوی سلطان میشه یک فیصله کمی طرفش. آفرین تو هم خدافزی کن، تو هم بای بای کن. موټر حرکت وکړ، ګلونو د دغه غره سر ته ډېر جالب څیزونه او چې موږ تېره شپه ورته متوجه شولو، مثلا د انسان څېره ښکاري، البته سر یې، خو فکر کوم تاسو به شاید په دقت متوجه نسئ. ګورئ دلته لږ تصویر زوم کوم، که چیرې ویډیو ته په دقت وګورئ ډېر واضح ښکاري. خو خیر که بل ځل راغللو بیا به زه حتما د شپې له خوا نه تصویر واخلم، ځکه د شپې د خوا نه ډېر زیات واضح ښکاري چې څو سرونه همداسې په هغه شان چې اسمان ته ګوري په دې رقم. خو خیر بل دفعه به انشاءالله من درته واخلم، دا ځل پاتې شول. جان سلام اچوم. ګلونو لیدونکو، موږ د بند امیر نه د بامیانو په لور روان یاستو او تېره شپه مو بند امیر کې وکړله. اوس نو ځو د بامیانو بوت یا هم مجسمې خواته، د بامیانو نه وبښئ، د بامیانو بوت خواته. او ځکه پرون موږ چې راغللو ګرچې هغه په لاره راځي نو هلته لاړو نه، موږ ویلې لاړ به اول باید، ځکه په لومړي ځل راغلي وو بند امیر ته، نو موږ ویلې یو ځل بند امیر وګورو چې لاره یې لنډه ده یا اوږده ده څنګه. تقریبا د بامیانو نه تر بند امیر پورې 2 ساعته لاره ده، ځکه چې خامه هم ډېره لرې ده. اوس هم موږ په خامه کې روان یو، مساحت که کم هم اوسي خو مساحت ډېر ده، نو د هغه لپاره وخت نیسي خپله د همده خامه ځای بیا وروسته له هغه نه سړک پوخېږي، ولې لږ څه فاصله یې ډېره ده، نو دښتې دي. په تېره ویډیو کې مې هم موږ چې بامیان ته را روان وو یا بند امیر ته، په هغې کې مې هم شریک کړي وو تاسو سره، په دې کې به یې هم در سره شریک کړم. ولې دغه تقریبا یو څو دقیقې کېږي او 8-10 دقیقې چې موږ حرکت کړی نه پوهېږم څنګه بند امیر، یعنې دومره خوږ و او دومره یو کشش یې درلود چې بیخي داسې زړه مې ډک کېږي. حداقل چې یو څو شپې نورې به مې کړی وای، ولې فکر کوم شاید که یوه میاشت مو هم تېره کړې وای، بیا هم کله چې په وروستۍ ورځ تللی بېرته کور خواته تللو نو همداسې به م شاید خفګان احساس کوو. نو توکل په خدای، خدای م د دویم ځل لپاره بیا د بند امیر لیدل او دلته راتلل او د دغې سیمې نه خوند اخیستل هم دې نصیب کړي. نو واقعا ډېر 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 یو عالي ځای و او الله پاک شکر ادا کوو او شکرګزاره یو چې افغانستان کې همداسې ښکلي ځایونه دي او د الله پاک ټول نعمتونه دي، که اوبه دي، که وچه ده، که دغه صافه هوا ده، د ټول د الله پاک نعمتونه دي. نو تاسې وبښئ که ویډیو لږ څه ښوري، ځکه چې سړک خامه دی، زه به تاسو ته در وښیم. د هغه لپاره اگر چې زه هم ډېر هڅه کوم چې ټلیفون استواره ونیسم، ثابته ونیسم، تر څو سړک ونه خوري. او قاجیان هم کوشش کوي چې موټر داسې ډرایو کړي چې زه ډېره ونه خورم، لاس مې ټکان ونه خوري، خو بیا تاسو نو په وروارۍ سره هم وبښئ. نو ځو له خیره د بامیانو بوت خواته، د هغه ځای نه به هم تاسو ته ډېرې زیاتې ویډیوګانې اخلم او د بامیان د بوت په هکله هم درته معلومات درکوم. نو تاسو هم ملتیا وکړئ. او اوس به هم زه دغه دښتې تاسو ته درو، دا هم هغه دښتې دي چې د بامیانو نه د بند امیر په لوري باندې د لارې دي. شاید په پسرلي کې به دا دښتې شنې اوسي، ولې اوس ټول وچې سوي دي، لمر تېز دی نو طبعا دلته اوبه هم نشته، ولې دغه دښته ده مکمل او په دغه دښته کې به مزل کوي تر څو د بند امیر ښکلې سیمې ته ورسېږو.
یو باستاني ولایت دی. تاسې ګورئ یعنې واقعا هغه څوک چې بامیان ته لاړ سي او وګوري ډېرې زیاتې دې نښې نښانې دي چې دا ښکارندویي کوي چې واقعا بامیان یو باستاني ولایت تېر شوی دی او په دغه ولایت کې بېلابېل تاریخي دورې تېرې شوي دي. تاسې ګورئ هر غر هره غونډۍ چې وګورئ حتما داسې کیندنې پکې وینئ چې هغه ډېرې پخوانۍ دي او حتی اوس هم ډېری خلکو هڅه کړې ده چې د همغو مغارو تر څنګ یا شاوخوا ته نور یو څو کورونه جوړ کړي او بالاخره ژوند پکې وکړي. دا هم د بامیانو بوت ته نږدې شولو او تاسې وګورئ چې څومره یو ښکلی طبیعت دی او دغه منظره څومره ښکلې ده. قدرمنو لیدونکو موږ هم راغللو د بامیانو د بوتانو سیمې ته چې ته چې دلته بوتان دي د دې ارتفاع هم ډیره زیاته ده او نور نو د یوه بوت نه تر بل بوته پورې امکانات د دې نشته چې په موټر کې څوک لاړ شي. یعنې هلته موټر پارکینګ دی، ټول موټر درېږي او باید پیاده او پلي تګ ټول وکړه. نو لاړ به شو. زه به د دواړو بوتان ترمنځ دغه فاصله هم تاسو ته در وښیم او
بامیان تا د بامیانو د بود ترڅنګ یا هم د بودات کوم مجسمه چې دلته وه یا هم بوت چې دلته وه او هسې هغه څه چې په تصویر کې دي یا هم په عکسونو کې مونږ وینو یا په ویډیوګانو کې وینو هغه یعنې اندازه یې وړه ښکاري. کله چې مونږ دلته نږدې نه راسو دا ډېره زیاته ده او دغه یوه بوټونه د 350 او تقریبا دا بوټونه دي 15 مترو په لوړوالي باندې دا جوړه شوې ده چې دا د شمامه په نامه دغه بوټ یادېږي او دې تر څنګ لږ ورخوا خواته هلته د ثلاثه بوټ دی چې فاصله یې بیا لږ څه ډېره ده ګر چې مونږ همیشه په تاریخ کې مو ویل دي چې دغه دوه بوټان یو د بل تر څنګ دي او تر څنګ هم په منځ کې واړه واړه کوچني نور کال بوټونه او بوټونه هم جوړ کړي ول مګر اصل کې فاصله ډېره زیاته ده کله چې مونږ هلته راسو دلته تګ وکړو او د دې تر څنګ دا یو واقعا یو تاریخي ځای دی یو تاریخي آباده ده او د دې په تاریخ کې یعنې د جوړښت چې دا په کومو کلونو کې جوړه شوې ده لږ مثلا نظرونه متفاوته دي او مختلف دي. مثلا ځینې باستانشناسان په دې عقیده دي چې دا له میلاد څخه مخکې تقریبا شاید په 1509 او 1550 میلادي کلونو ترمنځ دغه بوټونه جوړ شوي اوسي خو تاریخ کې متفاوت کلونه په دغه برخه کې ذکر شوي دي چې دا په کومو کلونو کې دا جوړ شوي دي مګر واقعا کله چې نږدې نه ولیدل سي د دغه بوټونو معلومات هم درکړم وړې وړې پخوا خو کله چې بودا دلته ژوند کوه دلته د دې لپاره چې بامیان یو سرسیره ولایت دی نو د واورو د اورښت کچه پکې ډېره زیاته وه هماغه لپاره دوی مغاره نشینه خلک وه په مغارو کې ژوند کوه د دغو غرونو ترمنځ یې مغارې جوړې کړې وې چې اوس هم ډېر کم شمېر باندې او ډېر کم داسې آثار یې پاتې دي مګر د له منځه تللو په حالت کې دي لکه څنګه چې موږ په تاریخ کې ویلي دي چې پخواني خلک د غرونو ترمنځ مغارو کې ژوند کوه نو دلته موږ د هغو مغارو آثار څه ناڅه لیدلی شو چې فکر وکړئ چې دا څومره په دې انجینري مهارت دی او هم په مهارت شکل باندې جوړ شوي وه چې پیړۍ پیړۍ لا کېږي او بیا هم دغو مغارو آثار لا ځای پر ځای پاتې دي تاسې وګورئ او انشاءالله چې د ویډیو لیدو څخه خوند واخلئ او هغه څه چې په تاریخ کې راغلي دي او موږ او تاسې همیشه هغه په تاریخي کتابونو کې لوستلي دي د مکتب په کتابونو کې او یا هم نور په تاریخونو کې نو هغه زه وکړم چې تاسو په ویډیو کې په تصویري بڼه در وښیم چې هغه دوستان چې د هېواده بهر یاستئ او نشئ کولی چې هېواد ته راسئ او د بامیانو بوټونو څخه لیدنه وکړئ نو دغه ویډیو وګورئ نو تاسو خپل معلومات ترلاسه کوئ. لږ څه وړاندې ځو مغارو ته ګر چې مغارو کې تیاره ده او که څه هم واضح کې در نه ښکاري خو هغه کوم شکل چې ده هغه به پکې وکړی شو چې وښیم. لرزه پیدا که تاسې وبخښئ ولی زه هڅه کوم چې هغه څه چې موږ تاسو په تاریخ کې همیشه لوستلي دي هغه تاسو در وښیم. لیدونکو دا د مغارو دننه ده او د دې جوړښت داسې دی چې داسې ګول شکل باندې ده لکه تاسو څنګه چې وینئ جوړ شوي دي او مثلا د یوه مغارې نه بلې مغارې ته لاره ده موږ تاسو ورته لیدلی شو دا قشنګکانې هم پکې شته او داسې نه چې مثلا یوازې د باندې نه دغه مغارو ته لاره اوسي یا کړکېګانې اوسي بلکې د یوې مغارې نه بلې مغارې ته هم لاره شته. نور نو د دغه مغارو البته ارتفاع یې هم فرق کوي د یوې مغارې د بلې مغارې ترمنځ او د دې تر څنګ اندازه او سایزونه یې هم متفاوته دي او د دغه بوټ په د دغه غره مخامخ ته ډېره ښه فضا ده د بامیانو شنه فضا ده غرونه دي او د غرونو په منځ کې
دا ځینې چې جوړ کړي شاید دې کې ورونه کول امکان لري او د دې د ګنبده بیا د نورو نه هم متفاوته ده یعنی دغه کومې مغارې چې دي یعنې ټول د ګنبدې چې دي شاید ډېر کم یو بل ته ورته والی ولري نورې اکثرا متفاوته دي او متفاوته شکل باندې جوړ شوي دي پورته زه نه پوهېږم چې اجازه به ورکړي که نه خو ځینې ګنبدو ته چې کولی شو دننه لاړ شو زه به تاسو ته وښیم په هر ګنبدې کې د بلې ګنبدې ته لاره هم شته او تر ټولو مهمه دا ده چې مثلا یو د بل نه فرق لري او سایز یې اندازه یې دا ټول یعنې ټولې مغرې په یو اندازه نه دي بلکې په مختلف او متفاوت ډیزاینونو باندې دا طرح شوي دي او جوړ شوي دي دننه به هم لاړ شو زه نه پوهېږم تر کوم ځای اجازه ورکوي او وګورم دا کله چې دغه بوت په لومړي ځل جوړ شوی او په اول وختونو کې په تاریخ کې راغلي دي چې یعنې په نړۍ کې چې څه الوتونکي دي وه د دغه ټولو الوتونکو شکل او شیپ دغه بودا بوت باندې نقاش رسم شوی وه یا دا پکې جوړ شوی وه متاسفانه فکر نه کوم چې د هغه وخت تصویرونه موجود اوسي تر څو ورڅخه لیدنه وسي خو په تاریخ کې راغلي دي چې د ټولو پرندګانو او د ټولو الوتونکو شکلونه پکې ښکل شوي وو پکې موجوده وو دننه بیا د همدغه تر څنګ کومې مغارې چې دي دا بیا اندازه یې د نورو هغه لوړو مغارو څخه ارتفاع یې ډېره زیاته ده دلته هم یو ډېر لټه کوټه ورته ویلی شو او تاسې وګورئ چې څومره ښکلې شکلونه پکې جوړ شوي دي او یعنې د هغه وختونو نه فکر وکړئ تر اوسه پورې ده اوس هم شته شکل باقي پاتې دی بیا چې خپله له منځه تللی دی اما فکر وکړئ چې څومره هغه وخت د دوی دغه معماري ښکلې وه په دریو کې دا چې جوړ شوی دی د یونانیانو او بیا هم ویلی شو چې د بودایانو خوا جوړ شوی دی چې د دوی دغه معماري دومره ښکلې وه چې تر اوسه پېړۍ پېړۍ وروسته هم دغه آثار یې ځای په ځای پاتې دي نو تاریخ دی او واقعا دغسې څیزونه چې موږ ګورو زموږ تاریخ بیانوي او د دغې د ګنبدو په منځ کې زه نه پوهېږم چې دغه واړه واړه سوري اوس رامنځته شوي دي او که هماغه له پخوا څخه وه او دا به د څه لپاره جوړ کړي دا هم معلومات نشته د هر یعنې هر دیوال باندې واړه واړه سوري موجود دي چې دا به په کوم دلیل باندې جوړ کړي لاړ به سو نور به هم سره وکړو Parece que llegamos. Me llevaron. او دا ګنبدې یو بل ته ډېر ورته والی لري ټول کوم شکلونه هم یو څه بوسي اندازې هم لکه څنګه چې هلته هم در وښودل ګورې دا یې هم هماغه شی باندې جوړ شوی دی ډېر کم تفاوت او فرق یې پکې اوسي او د درېیم ته به هم لاړ شو موږ وګورو چې دا هم هماغه شی دی او که نه فرق لري او فرق پکې شته دا لږ متفاوته دی هسې غوړ دی نسبت هغوی ته او مثلا تاسو وینئ نو چې د وخت په تېرېدو سره دا د خرابېدو په حالت کې دی او د لوېدلو په حالت کې دی دا خټه نه ده دا تیږه باندې ښکاري که چېرې زه له ځای وکړم لاسته راوړم فکر کوم دا د خټو د تیږې نه جوړ شوی دی ځکه چې دلیل به یې هم همدا وي چې دا تر اوسه ثابته پاتې Da quale da mi co design c'è da costa da cor. او نو په غره کې کندنه کړې ده او کوټې پکې جوړې کړې دي موږ تاسو کوټې ورته وویلی شو او پخوا هم چې هم وه دغه مغارې جوړولې نو دغه بوت څنګ ته او شاته مکمل مغارې دي او چې دوی به هم پکې ژوند کوه یوازې بیا مخې ته نو
د بودا بت جوړ کړی و او تاسو به هم وایئ چې د اوسپنې څه لپاره دي دا فکر نه کوم چې د جوړولو لپاره وي ځکه دا کلونه کېږي چې دا کلونه کېږي چې دا اوسپنې دلته دوی ایښي دي دا د شپې خانه یو لړ پرې لوېږي او هماغه د مجسمې شکل ځان ته نیسي فکر نه کوم چې اوس یعنې دوی په دې باندې وتوانېږي چې هماغسې یو څه جوړ کړي لاړو سو شاید امیر انداختن که چیرې ده شاید سرش باشه یا خودش بامیانو د بودا د بت پاتې شوي دا اوسپنه ده دا اوسپنه خو اوس هم شته خو نه فکر کوم دا یې غوښتله چې جوړه کړي شاوخوا یې ګوره کاږل کړې ده دا اوسنی خراب نشه خو دې خاطر بیا هماغه پخوانۍ تیږه ده فکر کوم دا کله چې شکل سرش رالوېدلی ده وروسته له هغه نه یا شاید مخکې له هغه نه به دوی جوړ کړی دی ګورې پلستر شوی دی پلاستیک هم دا داره ایزوګام دی ایزوګام که خراب او چې نشه خراب نسی دا هم اوسپنه ده دا اوسپنې خو اوس چې کاغل بگیره شه کاغل ونیسي او کاغل کړی ده اما دا هماغه د بودا تیږه ده نو فکر کوم کله چې دا خراب شوی دی وروسته له هغه نه پاتې شونې همدلته پرېښې ده اینجا برش چیز جور کده اینه میرمنې بت ته او سباسي بت ته او په منځ کې هم د دواړو تر منځ هم هلته د بچی و چې زه نه پوهېږم چې دا به جلکۍ وه که هلک و ماشوم یا اولاد نو د هغه ځای نه تر دې ځایه تقریبا فاصله ډېره ده اوس هم له بازار پاتې ده لاره پاتې ده او په ګډه سره لاړ شو زه شاید نورې خبرې ونه کړی شم ځکه چې ډېر مزل هم وکړ او دا هم لاره پاتې ده نو ډېره زیاته ستړې هم شوم خو بیا هم ومې غوښتل چې تاسو ته هم د دې بوټانو ویډیو واخلم او هم تر څنګ مخامخ چې څومره ښکلې منظره ده د غنمو لو هم روان دی په بامیان کې غنم پخ شوي دي او د دې تر څنګ ډېر د بامیانو ځمکې د کچالو نه ډکې دي او کچالو پکې کرل شوي دي نو واقعا هم ډېر زیات ښکلی دی کچالو هم ګل کړی دی تاسو وینئ چې د دواړو بوټانو مخې ته دا د بامیانو ښکلې سیمه ښکلې منظره نور به څه ورو ورو د بودا د مېرمنې بت خواته ملتیا مې وکړئ او وګورئ چې هلته څه خبرې دي او څه لیدلی شو دا هم کله چې دې بت ته هم ځو دواړو ته یې نو کلا بند کړي دي او جدا جدا دروازې دي ځکه چې ټکټ غواړي په لومړی کې چې کله ټکټ ته راغللې نو ټکټ مې واخیسته بیا هماغه ټکټ
دواړو بوتان ته چې ورځي استفادې وړ دی. دا هم لیدونکو د همدغو بوتانو تیږې دي چې دلته ساتل شوي دي تر اوسه پورې، او یوازې سر هم داسې انچدر نیولی دی تر څو له ورښت څخه یعنې واوره باران چې اوري دا خراب نه کړي. او زه نه پوهېږم تیږې به یې تر دې ځایه څنګه راغلي اوسي. نو دا هم د سلاسي یا د هم د بودا د میرمنې بت دی. البته دا یې لرې دی، زه به یې لږ وړاندې هم ورسم. ډېر جالبه شیان دي. هره فکر کوم دغه یم شاید د کوم بل بت وه. ګورئ زه تاسو ته لږ زوم کم ځکه چې هماغسې یو څه ښکاري. دا نور خو وړې وړې دی. هغلته هم یو ډېر جالبه شکل دی او د دې تر څنګ هم وړاندې به لاړ شو چې وړاندې څه خبرې دي. نور نو همیشه هلته داخلي او بهرني سیلانیان ډېر زیات راځي او دغه بوتانو څخه او یا هم د دغه سیمې څخه لیدنه کوي. فکر کوم هغه تیږې چې مونږ وینو هغه د همدغه بت پاتې شونې دي. وړاندې به لاړ شو بیا به وګورو، تحقیق به وکړو چې آیا هماغه تیږې چې یا هماغه څه چې دغه بت کې کار شوي هماغه شی دی که نه. دا هم لاندې سیمه او لاندې ښکلی طبیعت. یو څه د لیدونکو دلته چې څوک راځي باید ډېر لرې ولاړ اوسي تر څو دغه بوتانو په منظم شکل عکس او ویډیو واخلي، او که چېرې پاس راځي نو بیا به د لاندې نه ویډیو اخلي. دا هم د سلاسي د بت ځای او لږ څه پاتې شونې. او دا هم هغه پاتې شونې چې دی چې هغه لوېدلې دي، هغه یې نو دې ځای کې ځای پر ځای کړي دي. او دغه نوي جوړښتونه پکې شوي دي اوس د خښتونه. فکر کوم دا یې پښې دي که نه، او هماغه د پښو شکل یې په اوس ورته جوړ کړی ده. سیمټ او د پخو خښتونه یې پکې کار اخیستی. یو څه دلته نو د مغارو ټولې دروازې تړلې دي، زه نه پوهېږم ولې، او اجازه د ورود هم لکه څه نه لري څوک دننه ورشي. نو دا هم څومره چې لوړ ځو هماغومره لاندې طبیعت ښکلی کېږي. څومره چې لاندې ځو او وروسته له هغه نه د پورته ځای څخه ویډیو اخلو نو په ښکاره او واضح شکل باندې مونږ د دغه بوتانو ننداره کولی سو. فکر کوم د ښه لیدونکو په دې کې دننه زینې هم لیدل کېږي او فکر کوم له دغه لارې څخه دي. نو دا زینې نه پوهېږم پخوانۍ دي او که یې اوس ورته جوړې کړي دي. شکل خو یې پخواني غوندې دی، نو خدای خبر چې اوسنۍ دي که پخوانۍ دي، بیا همداسې پورته هم لاره ده. نو خو اجازه د ننوتلو نه ورکوي، دومره غټ قلف پکې پروت دی. دغه پاتې شونې هم چې دی دا نو د بودا د اولاد چې دی یا مثلا ماشومې دی که نه پوهېږم شاید عمر به یې ډېر وه، د هغه د بت پاتې شونې دي. او د دې نورو بوتانو پاتې شونې هم تاسې ولیدل. نو شاوخوا ته ټول د همدې بوتانو د رالوېدلو پاتې شونې ښکاري. موږ هم ورو ورو بېرته کوزېږو او ښکلی ځای دی، نو واقعا هم تاریخي ځای دی، دیدني ځای دی او
کله چې هم دغه سیمې ته راځي نو واقعا هغه څه مو چې په کتابونو کې لوستي دي هغه کرښې مو همداسې سترګو ته درېږي او راپیادېږي چې د دغه بوټانو په هکله او د بامیانو په هکله معلومات او په وروستیو کې هم دغه مخامخ غر چې تاسې وینئ پاس د ضحاک کلی دی د ضحاک د کلي پاتې شونې دي او دغلته هم موږ تاسې په تاریخ کې لوستل دي چې یو قوم یا یو قبیلې ژوند کول بسته یو کلی و نو اوس نو ورنه تېرېږو بیا انشاءالله که راتلونکي کې راغلم او داسې لاره وه چې موږ مثلا وکړای سو چې دې نه واضح تصویر واخلو بیا به انشاءالله واخلم دې خوا نه موږ په میدان وردګو باندې لاړلو چې لږ څه متاسفانه د میدان سړک ډېر زیات خراب و ځکه چې هغه عمومي سړک جوړېږي او په فرعي لارو باندې موټر ځي نو ډېر زیات وضعیت خراب و بیا د هغې خوا نه نو د غوربند په لاره راغللو ښه سړک و ښه دیدني ځایونه د لیدلو وړ د غرونو منځ کې کله چې سړک تللی و ډېر ښکلې منظره او تر څنګ هم کوم کلي چې زموږ مخې ته راغلل او کوم سیمې چې راغللې ډېر زیات ښایسته و بیا په همدې غوربند کې یو ځای و چې د سیند تر غاړې پورې موږ هم ښکته شولو او د غرمې ډوډۍ هم هلته نوشیجان کړله او بالاخره ورو ورو روان یاستو کابل خواته